منم چې بنو خبر دے خودے ټول در زه خپل مزه خو جنډو جو مزه غزل بدر ته وایم مزه نظم هم ورته ویلې سو او د خالد خان او د علي شان حسین بیٹنی په فرمایش ټول ما ورته د ډالۍ چې مونږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ډېره سره نظم ده مونږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده ناس په تیارو چې په بجلی باندې جګړه ده مونږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه کله کله باغ ډېمه کله غازی بروتا و د ترسولو ظالم موږ بجلو ته چې جواب تاسو ورکو نسل راتلو ته کله په ډالر کله روپۍ باندې جګړه ده موږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده عمران وای نواز ته مقابله ته ست تیار مان مقابله ګټل نه د چا پلار او زبو وزیر اعظم تاسو تیر کله او سوار اوس اسلام آباد په پینډای باندې جګړه ده موږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده قادری وای چې زبر اولم انقلاب اکشلی پاکستان بس جوړ کما ګلاب او بیا به درخانه ته آدم خان وای رباب اوس خو په ملال یوسف زئی باندې جګړه ده موږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده ناسی په تیارو چې خپل کړه چې مخان نوینو خرویل مړو سره د میاسي مچان نوینو بار چې راوزو ډاکل ستورو اسمان نوینو زکه خو په داله په مړای باندې جګړه ده موږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ډېر اول جنگ جګړه چرته وې د مینې زمانہ بوا اول جنگ جګړه چرته وې د مینې زمانہ بوا په مرګ جدا کولو دومره کلکه یارانه بوا اول جنگ جګړه چرته وې د مینې زمانہ بوا او په مرګ جدا کولو دومره کلکه یارانه بوا لیلا بوا مجنون شیر علم مومنه بوا لیلا بوا مجنون شیر علم مومنه بوا اوس خو موسخانه ګل مکۍ باندې جګړه ده موږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده او زه سرور جان وایم لیډران مو درواغجن دي زه سرور جان وایم لیډران مو درواغجن دي پیسو ته سلامي کوي پیسو باندې مین دي نه کوي کارونه دا مو یک نمبر دشمن دي وای سرور جان چې لیډران مو درواغجن دي پیسو ته سلامي کوي پیسو باندې مین دي او نه کوي کارونه دا مو یک نمبر دشمن دي ځکه په لندن په دوبۍ باندې جګړه ده موږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده موږ لیډرانو په کرسۍ باندې جګړه ده ناسي په تیارو چې په بجلی باندې جګړه ده ډېره مننه زه د یو جهان مننه د خالد خان کوم چې د په دغه ګرمي حالت شي له ټانک تشریف ډي خان ته راوړلی او ډي خان شي د زه علي شان حسین بیټني صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې د موږ ته په خپلې حجرې چې جای راکړه او پروګرام ته عزت ورکړه او موږ پروګرام را جوړ کړ د خدای په دې د خبره او د خدمتو اجر ورکړي دته ها الله تعالی چې موږ د خپل اجرې تر اوغشتلو او زه د خالد خان هم ډېر زیاته مننه کوم چې دا په ګرمي باندې د ډي خان ته راغله خیر موږ څه د چا ذکر درته وکړه چې موږ نن سنگر سره مو پروګرام او شوکت عزیز صاحب سره خو اچ وجوهات په هغه باندې اکثر رابطه علی سیګنل اپ ډاون کیږي او سره رابطه نو وصله او ان شاء الله که اکثر مو رابطه وصله او بقول خالد خان چې اول ذکر درته کړو به اکثر نیکسټ پروګرام لا غسر اجازه غواړم زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې ما ته تاسو ټیم راکړای سرور صاحب ته خبره چې موږ خدا سي بشیرو مین خلک یو ډیر ماشاءالله دی خالد خان ډیره شکریا ادا کوم چې ما په وشتن باندې ما ترالو ادا تموالات تل راولوا خالد خان ته چې کله راځي مشتاق ویلکم وایو ان شاء الله دلته به یو شامو شاعران جوړو داسې چې د مشکل کوم شاعران دي لوکل د 25 کسان دا موږ ډیر غټ خواهش دا ان شاء الله دا به دا ماره مالات او بعد به ان شاء الله ټیم ګرځو دې خبرو باندې ماته یو شعر را یاد کړی چې د سر سړی زما لکام رکیږي لکه نظر چې په ما خام رکیږي له پښتو ډک پښتانه خاورې شوله له دې ظلمو د پښتو نام رکیږي پښتو ادب اوس دومره پاتې نه دي حیا ورکیږي او احترام ورکیږي او خبرې نه راځي چې څه چل به وي
جانان مې ورو په ورو پیغام ورکېږي د محبت په اور کې وسوځېدې خالده ځکه د آرام ورکېږي دا شعر مې درته مختصر ځکه کړه او علیشان به یې خبره وکړه چې دلته به موږ انشاءالله مشاعره را جوړوو نو ښه خبره ده داسې ځوانان هله سته خو انشاءالله کوشش به کوو چې د دپاره به موږ په ورځ نه په شپې به راځو چې دی ورته موږ ته بلنه وکړي انشاءالله دی به موږ ښایسته کړو ټیک شوه علیشان به د شاعرانو سره محبت لري منم چې بن خبر دے خودے ټول دے در خپل مزه خو جنډو څنګه خلې پکې وسیږي د زمري پشان څنګه خلې پکې وسیږي د زمري پشان سچ د یو نظر وکړه تخکاري د ګل پشان د جنډو بس کوما چې هر یو زمر کنا خپل مزه جنډو دا ویس کے آواز بیٹھ خاص دے خدا دا ویس کے آواز بیٹھ خاص دے خدا اور تر کیا مطلبی بات دا اثر دے آیا سنے راول در تامن لے مسکنا یار خپل مزے جنڈو دلتا شیخ شانو سینگی دلتا بزایو کشتانے دلتا شیخ شانو سینگی دلتا بزایو کشتانے ملمنو قربانو مزانو دلتا کتا سرشتانے پمڑانا فخر دغا دکن مکنا دار خپل مزے جنڈو کومر خیل تار سبی پکے کومر خیل تار سبی پکے دلتا کھیچی کنی پرات خیل سرور ستوڑا کدل یار خپل مزے جنڈو منم ور کولے خودے پٹول گلال یار خپل مزے جنڈو ډیر مننه